آیا د قرباني غوښه د محرم نه مخکې ختمول ضروری ده؟ جی ناظرین تاسو ګورئ عباسین خبر، زه تاسو هوش شهید جان صاحب. که تاسو چینل باندې نوی یاستئ چینل لایک او سبسکرایب هم ضرور کوئ. دا سوال هر کال د لوی اختر نه پس زیاتر کورونو کې د بحث برخه جوړیږي. ځینې خلک وایي چې د محرم په میاشت کې د قرباني غوښه خوړل حرام دي، او ځینې نور بیا دا خبره صرف یو روایت یا سنی اوریدل روایت ګڼي. او زیات خلک په دې خبره کنفیوزه وي چې آخر د محرم په میاشت کې د قرباني غوښه خوړل جایز دي که نه. خو اصل خبره څه ده؟ اصل خبره دا ده چې دا صرف یو عام غلط فهمي او یو روایت ګرځېدلی دی. د دې شرعي هیڅ بنیاد نشته، نه په قرآن کې دا خبره راغلې، نه په حدیثونو کې، او نه کوم لوی عالم دا فتوا ورکړي چې په محرم کې قرباني غوښه حرامه ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام د حدیث مفهوم دی غوښه وخورئ، ذخیره کوي او صدقه یې کوي. دا حدیث په مسلم شریف کې دی. دا حدیث دا خبره واضح کوي چې د قرباني غوښه خوړل، ذخیره کول او صدقه ورکول درې واړه جایز دي. شروعات کې ذخیره کول نه ممانعت، خو نبی علیه الصلاۃ والسلام دا پابندي ختمه کړه. محرم الحرام د اسلامي میاشتو کې یو محترم میاشت ده، خو دې مطلب دا نه دی چې په دې کې د قرباني غوښه خوړل حرام شي. علما وایي دا قسم غلط فهمونه د خلکو د خپل روایتونو یا د روحاني مزاج لرونکو خلکو شخصي نظریات دي چې د دې دین سره هیڅ تعلق نه لري. یو عام دلیل دا ورکول کېږي چې محرم د غم میاشت ده، خوشحالي په دې کې نه ده پکار. خو اسلام یوازې په جذباتو نه دی ولاړ، بلکې په علم، دلیل او سنت باندې چلیږي. د صحت ماهرین وایي چې که د قرباني غوښه صحیح پاکه، محفوظه او فریزر په ښه درجه کې وساتل شي نو تر 3 نه 6 میاشتو پورې خوړل کېدی شي. یعنې که محرم راځي که ربیع، د غوښې استعمال جایز محفوظه دی. البته د صحت اصولو خیال دی په دې کې ضرور وساتلی شي. نو که ستاسو په کور کې غوښه شته او تاسو فکر کوئ چې محرم شوره شوی، تشویش ته ضرورت نشته. دا غوښه تاسو خوړلی شئ. د قربانۍ اصل روح یوازې حلاله نه ده، بلکې خوشحالي شریکول دي. نو غوښه استعماله کوئ، نور ته هم ورکوئ، خو په داسې بې اساسه خبرو باندې عمل مه کوئ چې دین سره هیڅ تعلق نه لري. دا خبره د قربانۍ غوښه د محرم نه مخکې ختمول ضروري ده. محرم راغی غوښه مه خورئ، دا د دین برخه نه ده. دا یو عام غلط فهمي ده چې ختمول یې پکار دی تر څو دین آسان شي، نه چې خلک یې بوج محسوس کړي. جی ناظرین که تاسو داسې مزید اپډیټس کتل غواړئ، عباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.